سلامونه نیکې هیلې قدرمنو لیدونکو شاعر او کتاب خپرونه ده. نن یو ځل بیا موږ زه تیمورشاه کمال او زما سره د نورو کلو په شان د نورو ورځو په شان په دغه ادبي خپرونه کې پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب، نعمت ظهیر صاحب، طاهر لیوال صاحب او د پیاوړي لیکوال نور ملګري برخوال دي. سلامونه درته وړاندې کوو او خپرونې ته هرکلی درته وایو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده قدرمنو پیاوړي لیکوال هر اتوار و تاسو ته د نوي کتاب پیژنګلو کوي او په دغه پیژنګلو کې هغه کتابونه چې په سهیلي پښتونخوا، شمالي پښتونخوا او په بره پښتونخوا کې چاپ شوي وي، زموږ لیکوالو، زموږ ادیبانو، زموږ تاریخدانانو، زموږ افسانه‌نګارانو چاپ کړي وي او دغه خدمات یې خپلې ژبې او خپل قام له کړي وي. نو موږ یې تاسو ته کتاب معرفي کړو او تاسو ته یې درکونه درکړو. نو زموږ دا هیله وي چې تاسو په دغه خپرونه کې د موږ سره برخوال اوسئ. زموږ د خپرونې مقصد او هدف هم دا دی چې موږ نوي ځوانان د فحشاتو سره وګرځوو، د کتاب خواته یې راوبولو، د خپل تاریخ، د خپلې فلسفې، د خپل ژوند، د خپلې ژبې، د خپل قام، د خپل ادب سره یې ولد کړو. او دغه کار مو پر وژو اخیستی. پیاوړي لیکوال پښین له ډېرې مودې دغه بار پورته کړی دی او تاسو هم موږ ته دعا کوئ چې موږ دغه دروند بار تر سره ورسوو او ټول هغه لیکوال او شاعران په تاسو وپېژنو، تاسو ته یې کتابونه معرفي کړو او تاسو ته هغه څه چې زموږ ادیبانو او لیکوالو په خپل ژوند کې دا زیار ایستلی وي او موږ ته یې کتابونه ډالۍ کړي وي، خو موږ ځنې ناخبره یو. نو موږ په کار ده چې د خپل دغه ادبي زیار څخه ناخبره پاته نسو او په خپل ژوند کې د خپلو ادیبانو، د خپلو اتلانو کتابونه ولولو، وایخو او په دغه ادبي کتابو ځانونه ولد کو، د مطالعې عادي ځانونه جوړ کو. او مطالعه علم دی، هنر دی، رڼا ده او پوهه ده. موږ نن ملګرو و تاسو ته د لورلایي د یو ځوان شاعر صوبا خان غریبیار چې ماشوم انځور د دې کتاب نوم دی ملګرو. دغه کتاب صوبا خان غریبیار موږ ته ډالۍ کړی دی، پیاوړي لیکوال ته یې رالیږلی دی. نو نن یې موږ پر خپل وار باندې هغه حق ادا کوو او په تاسو یې پیژنو. ماشوم انځور د یو داسې ماشوم د ژوند تصویر دی چې د پښتانه ژوند او د پښتانه ستړیا، د پښتانه ستړي او د پښتانه مشکلات ورسره تړلي. په دغه کتاب کې ملګرو صوبا خان غریبیار چې موږ ته ډالۍ کړی دی د ده د کتاب پیژنګلو ده. د کتاب نوم یې دی منظور. شاعر صوبا خان غریبیار. د ټلیفون نمره یې ده 0333896218 033896261 پر دغه نمره تاسو د ده سره تماس نیولی سئ. د دغه کتاب بیه
300 کالداري ده. کمپوزینګ یې یونس خان کړی دی. د چاپ کال یې 2023 دی. خپروندویه ټولنه پښتو ادبي ملګري لورلایي. پښتو ادبي ملګري لورلایي بې شمېره کتابونه چاپ کړي دي، بې شمېره سمینارونه یې کړي دي، بې شمېره نړیوال او د هیواد پر سطحه د صوبې پر سطحه باندې یې غټ غټ پروګرامونه او مشاعرې کړي دي. دا یو فعال ادبي تنظیم دی. نو موږ هم نن د دغه تنظیم د یو غړي صوبه خان غریبیار دغه کتاب چې ماشوم انځور نومیږي تاسو ته معرفي کوي. کلام به یې موږ بیا درته اورو، خو زه ورځمه د صوبه خان غریبیار ژوند، ادبي خدماتو او د شاعرۍ باندې د رڼا اچولو دپاره پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب. ډېره مننه قدرمن تیمورشاه کمال صاحب، ستاسو په څنګ لاس محمد ظهیر صاحب او طاهر دیوال صاحب او ستا دا سلسله د کتاب او د شاعر په کم هار په کم ماحول کې ستا دا روان کړی دی او ستا سره ملګری محمد طاهر دیوال دی. یقینا دا سخت او ستومن کار دی او تاسو باندې موږ ویاړ کوو، فخر کوو، دا درکوو چې د هرې سوي شاعر دی زما سره د هر اورېدونکي سره د هرې لیدونکي سره اشنا کړي او د کوم حده پورې چې صوبه خان غریبیار دی د لورلایي اوسېدونکی. لورلایي ما او تا ته رامعلومه ده چې یو داسې زرخیزه ادبي فکري او علمي ښار دی چې هغه ډېر غټ غټ شاعران سید ګوهر د هغه سره وو، رب نواز مایل د هغه سره وو، محمود عیا د هغه سره دی او خصوصا سید خیر محمد عارف صاحب او جمال الدین مسافر صاحب او ارواچار عبدالرازق فهیم صاحب، عارف تبسم صاحب او د سید ګوهر محمود عیا د دا ټولو نومونه په اخو په دې چې په دا ماحول کې داسې پیاوړي شاعران پیدا شو او داسې پیاوړي شاعري کوي چې یقینا هغه د قام او د ژبې چې کوم حق دی د ادا کېدو کوشش هم کوي او ادا کړی او د صوبه خان اشعار چې کوم دي نه زما خوښه دا ده چې ته د اشعار زما مخ ته او د اورېدونکو مخ ته کښېږدې نه خپله خبره به پر وکړو. ارشاد کوم شاد دی وایي په یو کلام کې وایي سترګې دي له خشمه پړسېدلي دي څه خیال کوه، پښې دي تر پیسو دواړې وتلي دي څه خیال کوه. سترګې دي له خشمه پړسېدلي دي څه خیال کوه، پښې دي تر پیسو دواړې وتلي دي څه خیال کوه. اوس خو په راجي او تبلیغي هم باور مه کوه. اوس خو په حاجي او تبلیغي هم باور مه کوه. تبلیغي هم باور مه کوه او پک یې په وړو کې درلړلي دي څه خیال کوه. واه پک یې په وړو کې اوس خو په حاجي او تبلیغي هم باور مه کوه. اوس خو په حاجي او تبلیغي هم باور مه کوه، پک یې په وړو کې درلړلي دي څه خیال کوه. ناست پر جاپاني خر یې سوکزه بې باوره دی. ناست پر جاپاني خر یې سوکزه بې باوره دی. ناست پر جاپاني خر یې سوکزه بې باوره دی. ډېر ځوانان یې قبر ته لېږلي دي څه خیال کوه. واه ډېر ښه ډېر ښه. ناست پر جاپاني خر یې سوکزه بې باوره دی. ناست پر جاپاني خر یې سوکزه بې باوره دی. ډېر ځوانان یې قبر ته لېږلي دي څه خیال کوه. دا چې پر چوکو باندې نارې
زما او ستا د حق وایي دا چې پر چوکو باندې نارې باندې نارې زما او ستا د حق وایي همدغه زموږ په ونډو پړسېدلي دي څه خیال کوه واه 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 دا چې پر چوکو باندې نارې زما او ستا د حق وایي دغه زموږ په ونډو پړسېدلي دي څه خیال څه خیال کوه واه. پام کوه ناصره چې کاکړ له په غېږ ورنسې پام کوه ناس پام کوه ناصره چې کاکړ له په غېږ ورنسې ورنسې دغه جلیبۍ خوږې خوړلي دي دا بیا ووایه پام کوه ناصره چې کاکړ له په غېږ ورنسې دغه جلیبۍ خوږې خوړلي دي څه خیال کوه خیال کوه نو یقینا کمال صاحب هدف او بیا خصوصا شاعري هغه رمز هم لري طنز هم لري مزه هم لري او ظرافت هم لري اوس په دې کې د ظرافت او د طنز او د مزه درې سره سره موجود دي موجود وو یعنی د چوکو خبره وسوله او د لاکو خدایانو خبره وسوله نو د شاعر دومره اساس نه چې هغه پټ شی چې کوم دی ستا ور نظر ته راوړي ستا ور پام کوي هغه ته او دا د جلیبۍ کوم ذکر چې وکړي نه دا په رولایي کې بیخي زیاتې پکې مشهور دي او دلته د مسیزۍ اډې دم ده او دواړه سره ورته دي سره نږدې دي نو زه دلته دا دور کوم نه چې د ټولنې د معاشرې هغه لږ کم شی چې دی واغت یې هم نظر دی واغت یې هم فهم دی نه دا د مزه وه دا د ظرافت و دا د طنز و مزه په یو بل شعر کې وایي شهزاد صاحب وایي همیشه لکه یتیم سر پر زنګون یم همیشه لکه یتیم سر پر زنګون یم لکه یتیم سر پر زنګون یم هر سړی مې په دې وژني چې پښتون یم همیشه لکه یتیم سر پر زنګون یم همیشه لکه یتیم سر پر زنګون یم هر سړی مې په دې وژني چې پښتون یم خدایه څه پولادي جسم دې راکړی خدایه څه فولادي جسم دې راکړی څه پولادي جسم دې راکړی چې په خپلو وینو لامبم په سکون یم دا بیا خدایه څه پولادي جسم دې راکړی خدایه څه فولادي جسم دې راکړی چې په خپلو وینو لامبم په سکون یم واه کور مې هیڅکله له غمه نه خلاصېږي کور مې هیڅکله له غمه نه خلاصېږي هیڅکله له غمه نه خلاصېږي زه پښتون اوس په مثال د مېړتون یم واه واه کور مې هیڅکله له غمه نه خلاصېږي کور مې هیڅکله له غمه نه خلاصېږي زه پښتون اوس په مثال د ملتون یم واه او نړیوالو لا تر اوسه لوستی نه یم نړیوالو لا تر اوسه لوستی نه یم زه پښتون څه عجیبه شانتې مضمون یم دا بیا نړیوالو لا تر اوسه لوستی نه یم زه پښتون څه عجیبه شانتې مضمون یم د نړۍ بارود یې ټول پر ما تمام کړل د نړۍ بارود یې ټول پر ما تمام کړل ما افغان وطن ته ګوره لا زرغون یم د نړۍ بارود یې ټول په ما تمام کړل د نړۍ بارود یې ټول پر ما تمام کړل ما افغان وطن ته ګوره لا زرغون یم بې ګناه مې هر سړی په کاڼو ولي بې ګناه مې هر سړی په کاڼو ولي زه د خپلې پښتنې خاورې مجنون یم بې ګناه مې هر سړی په کاڼو ولي زه د خپلې پښتنې خاورې مجنون یم او بې توپکه د دښمن مخ ته ولاړ یم د دشمن مخ ته ولاړ یم زه صوبا د سبا ستورو ته بدلون یم واه ډېر کمال په دا کلام پیغام چې نړیوالې سطح تر اوسه پورې زما نفسیات او زما وجود ویلي نه دي نه یم لوستی او چې
نه یم لوستی او څه باروت یې جوړ کړي دي څه اصله هغه ټول ورسره را وه باندې وزمه او ما او تا ولیدلو ما او تا په خبر یې چې په لوی کور افغانستان باندې څه بارود وورېدلو او څه وینې د وینې سره ګډې سولې او څه قوتونه د نیټو رنګه قوتونه او دی وایي دا ټول په را تمام شلو او بیا مې تاسو وګورئ زه هغه رقله زرغون یم او دا څومره زبردسته تجزیه ده دا څومره زبردسته خیال دی او د غزلې یې ټولې زبردسته مفهوم دی دا تر شاعران چې کوم دي هغه پښتو ژبې ته پښتون قام ته او ژبې ته وده ورکوي د تاریخ کیسه یې جوړوي او قام یې په یاد دی جغرافیا پېژني قوتونه چې په استعمال شوي دي د هغه ظلمونه پېژني نو د دې سترګول شاعر ماشاءالله د کوم دین د کوم مذهب یې پیروکار د کوم دین د کوم دین د کوم مذهب یې پیروکار چې دی وران کړ د رحمان بابا مزار د کوم دین د کوم مذهب یې پیروکار چې دی وران کړ د رحمان بابا مزار لیونتوب دی که جنت چا در منلی لیونتوب دی که جنت چا در منلی ورځوي په بم اډونه د خپل پلار لیونتوب دی که جنت چا در منلی کامه ده لیونتوب دی که جنت چا در منلی جنت در کړی دی او ورځوي په بم اډونه د خپل پلار ډېر الله کې او د خدای کور د مړو کفن نه دی محفوظه د خدای کور د مړو کفن نه دی محفوظه کفن نه دی محفوظه ملامت یو موږ په خپله که سرکار د خدای کور د مړو کفن نه دی محفوظه ملامت یو موږ په خپله که سرکار او وګریوان ته که یې لاس اچوی نسو وګریوان ته که یې لاس اچوی نسو لاس اچوی نسو مذمت خو باید وکړو د بدکار واه 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 وګریوان ته که یې لاس اچوی نسو مذمت خو باید وکړو د بدکار بدکار پښتونخوا کې بې کفنه مړه شخیږي پښتونخوا کې بې کفنه مړه شخیږي کفنه مړه شخیږي دا خبر تر ما راوړی دی اخبار او د هر کوره سرې لمبې راپورته کېږي له هر کوره سرې لمبې راپورته کېږي لمبې راپورته کېږي نه مو کلی دی محفوظ او نه مو ښار صوبا خانه موږ به خپله سره ژاړو صوبا خانه موږ به خپله سره ژاړو خپله سره ژاړو نه راځي بهرني خلق موږ په کار د کوم دین د کوم مذهب یې پیروکار چې قربان کړ د رحمان موږ دوی و مخته زموږ دوی په ژوند کې نه مختصرا زه دوی ووایم نه چې چیرې چیرې پښتنې علاقې وي او په دا پښتانه کام کوم ژوندی سترګول هغه خو له منځه وړل د چا په اشارې د چا دپاره د کوم مقاصد دپاره دا ټوله دا دردونه په دا خاوره تېر شي حتی سترګول یې ټوله درسره ټول کړو بیا ستا هغه چې ستا د قام ستا د ژبې ستا د جغرافیا چې یو تاریخ و چې د رحمان بابا مزار چې کوم دی دا یې نه قیمو د اکوړې پورې رالو د خوشحال و دغه ته رالو دا ځکه خو دی د ګردو مزارو باندې چې دا کم لیونتوب و دا د چا لمسون و دا د چا دپاره و داسې باشعوره خلکه چې کوم دي لکه زموږ دغه صوبا خان دا یې د تاریخ حصه وګرځوله چې زموږ په داسې حالاتو کې قلم و کتاب ته لاس کړی دی چې نه مې ژوند محفوظه و نه مې مزار محفوظه و
نه می قبر محفوظ و او نه می مسجد مدرسه حتی د کفنه پورې خبره کړې په داسې حالات کې زموږ دوی ژوند دی پر دا ټولو دا صوبخان رنګه د شهیدانو نظر دی نو دا ترا شهیدان د خدای ډېر دي الله دې ژوندي لري او قدرمنو لیدونکو هسې خو د صوبخان پر شاعري او د ده پر کتاب خبرې زشته ډېرې کېدلی سي خو زموږ بخښنه غواړو چې زموږ وخت پای ته رسیږي موږ د صوبخان یو جهان مننه کوو چې پیاوړي لیکوال ته یې خپل کتاب ډالۍ کړی موږ دا دی نن پر خپل وار باندې و ټولو لیدونکو ته و ټولو اورېدونکو ته او و تاریخ ته ماشوم انځور معرفي کوي او دا به تلپاتې وي دا به پښتو ادب کې ژوندی وي دته دعا کوو چې شاعري دې همدغسې ژوندی او کلم دې همدغسې روان اوسي موږ پیاوړي لیکوال پر دغه کتاب صوبخان غریبیار ته مبارکي وړاندې کوو د نور زیار په هیله یو ستړی پښتون یاد لرئ تیمورشاه کمال پیج یاد لرئ یوټیوب ته هم تلای سئ د تیمورشاه کمال په نامه د پیاوړي لیکوال بېلابېلې ادبي خپرونې کتای سئ روڼ سهار د شهزاد صاحب پیج هم ادبي خپرونې ورباندې خپریږي یاد ساتئ د نعمت ظهیر صاحب او زموږ د ټولو ملګرو دغه خپرونې ملګرو مخته شیروئ دا به ستاسو د پښتو ادب او د پښتو ژبې لپاره زموږ سره په دغه خدمت کې ونډه وي نو هم پر دغه ځای زه تیمورشاه کمال او پروفیسر فیض شهزاد صاحب نعمت ظهیر صاحب او طاهر لیوال صاحب او زموږ نور ملګري چې دلته ناست دي د تاسو اجازه غواړو بل اتوار به انشاءالله و تاسو ته د یو بل کتاب چې نوی کتاب به وي تاسو ته معرفي کو تر هغه وخته اجازت غواړو کامیاب بریالي او ژوندي اوسئ